بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډیر افسوسناک خبر ده چې د مولا مروتو مشر د تخت خیل کوم امن کمیټې صدر خان ولی خان په کور باندې کرایه قاتلانو دهشتګردو ډرون حمله کړې ده او دا د الله ډیر فضل و کرم ده چې خان ولی مشر بالکل محفوظ ده، یوې ذرې ورته تکلیف نه ده ورته رسېدلی. نوره ځناوره مرغان چې کوم دي هغه مړه کړي دي. نو زه ټول پښتون قام ته دا پیغام ورکوم چې بار بار تاسو ته ما دا خبره کړې ده چې دا د کرایې قاتلان، فسادیان، درندګان، دهشتګرد دغه اصل جنگ پښتون قام سره ده، پښتون غریب عوام سره ده. دا اسې غول خوري چې موږ پاکستان فوج سره جنگ ده، یا موږ حکومت سره جنگ ده، یا موږ په دې ملک چې شریعت غواړو، یا موږ جهاد کوو. دا ټول غول خوري، غټ منافقان دي، غټ غداران دي. او خان ملک ملا بیا په پوست باندې ولاړ دي. ملا یې تیاروي، ایګه بعد یې حکومت ته والا کوي، حکومت یې استعمالوي. خان ملک ملا ورسره امداد کوي، باقاعده یې سہولتکاري کوي، باقاعده یې سرپرستی کوي. دا یو تریخ حقیقت ده. نن چې موږ مروت کوم د تخت خیل کوم امن کمیټې په صدر باندې کومه ډرون حمله کرایې قاتلانو، فسادیانو، درندګانو کړې ده، دغه به موږ یو په سله بدل اخلو. هر مروت که هغه د پولیس سپایي ده، که هغه د FC سپایي ده، که هغه د فوج جوان ده، چې مروت دا د مروت په خاورې باندې شهید کړی ده، هغه موږ یو په لسه بدل اخیستی ده. هر یو بدل به یو په سله پوره کوو. او مروت په خاورې باندې دهشتګرد یو قدم نه سجدولی. دا مو دنیا ته ثابته کړې ده. په چلنج ورته وایو چې مروت خاورې ته ته راشه، یو قدم په چېرته به یې تا وګټله. دا دنیا په لیول باندې ریکارډ ده چې دا د امریکې، د انډیا، د اسرائیلو ډالرو کرایې قاتلان، ایجنټان، دلالان، د پښتون قام د خاورې غداران دې ته چا شکست نه ده ورکړی. صرف مروت قوم ده چې ټوپک یې پسې وباسه، اسپو غوندې مدراړان کړل، اسپو غوندې پرهي، اسپو غوندې یې خپله خاوره ورنه صفا کړې ده. غلا کوې، په غلا کار کوې، ډرون کوې خپلې خاورې نه. مروت په خاورې چې ټول عمر دې غلا کړې ده، ګیدړه ټول عمر دې غلا کړې ده. ګیدړه چا څوک ته ګرځوي هغه ګیدړان دي، او ګیدړې او ټول عمر دې ګیدړ غوندې په غلا باندې چرګې وړې دي، او غلا دې کړې ده په میدان. لکه مروت خاورې ته رایسه بیا تا وګټله. او مروت په خاورې باندې سپو غوندې مردرانه. خان ولی په کور باندې حمله، خان ولی په کور باندې ډرون، دا د هر پښتون په کور باندې ډرون کړی ده. دا د هر مروت او بیټلي په کور باندې ډرون کړی ده. دا د لکه مروت خاورې هر آزاد غیرتي پښتون په کور باندې حمله کړی ده. داسې مه وایه چې ته به خان ولی کور ډرون حمله زېمه کوې. ته یې مروت بد چیرې نه شې زېمه کولی. روزانه د سپو غوندې مدراړوو، روزانه د سپو غوندې یا خرو غوندې خنزیران کوو. خو تا چې شرم، حیا، غیرت او پښتو یوې ذرې ورنسته. میدان ته راسه، په میدان سره وجنګېږه. که ځان ته پښتون وایې، ال پښتون پیدا یې، ال پښتنې پیدا یې، مور پیدې له مخه څلي. بیا میدان ته راسه، ځان ته تکړه وایې، بادر وایې، ځان ته ښاغلی وایې،
اسلام ای شریعت ا جهاد دعوه کوي مجاهدین میدان جنگ چې ځانونه شهیدان کوي پرېږي نه دشمن ته شا نه وراړئ دشمن نه پرېږي نه میدان نه پرېږدئ ګیدړه اته چې مروت خاورې ته راغلی چېرته بیا دې پړدوګان دلته پاته وي بوټانه څپلۍ دې دلته پاته وي او ته میدان جنگ نه پرېږدې ګیدړ غوندې دا ته مجاهد یې دا ته مسلمان یې مسلمان مجاهد دا میدان جنگ نه پرېږي نه تا میدان جنگ چې ځان ټوکړې کوي او وینه تویوي میدان جنگ نه پرېږي نه انعام چرمین دا خبره واوره چې خانولي په کور د کومه حمله وکړه ډرون اټیک ته وکړ دا بتانه دی وی وشي پوښتنه کېږي زه ټول مروت کوم ته وایم ټول کې مروت عوامو ته وایم چې سبا ته تخت خیل خاورې ته ځان رسوو سره د اصلي سره د توپک چې څوره مروت خاوره ده ضلع کې مروت ایریا ده په دې چې به ګرځو اول به سهولتکار مدراړو که خان یا که ملک یا که ملای که عام سړی که بدماش یا که زورور یا که غریبی جرګو مشرانو نه به شروع کوو حکومت افسرانو نه به شروع کوو چې سرکاري افسران څوره دي څومره جرګو مشران دي دغه نه به شروع کوو چې په چا مشاکي چې څوک ګناهګاري اوله ټیک په دغو سرپرستو په سهولتکارو کوو چې د څوک سرپرستی کوي یا سهولتکاري یې کوي که په سرکار چې دي که په عوامو چې دي دا لونګیو پګړیو والے سرپرستی کوي یا سهولتکاري یې کوي دا سرکاري غټ غټ افسران سرپرستی کوي یا سهولتکاري یې کوي دغه نه به برید وکوو دا به سپو غوندې مړوو قسم په خدای چې که دا دلانان ایجنټان کرایه قاتلان مروت خاورې ته راغلل دا دغه سرکاري افسران دغه تا لونګیو پګړیو وال مشران د غداران دغه دلته درته ګرځوي دغه سرپرستی کوي یا دغه سهولتکاري کوي نو سبا تخت خیر کوم خاورې ته راځو چلته رڼا کوو بس